بلکې حسن بصری نقل لې دې خبر له متوجه شي وی حجاج ابن یوسف زما پسې یو کس راولېګو پولیس 1,00,000 کسانی وژلي و دا 1,00,000 کافر دی که ظالم علماء په دې باندې ډېر سخت خبره لیکلې ده لیکن بعض علماء چې ظالم ورته سړی ویل شي کافر ورته نشي ویلې دا چې کله مړ کېدو ملګرو ویل شي داخله ما بارک دي چې عقیده لري چې الله به ما نه کې دې کټه مل خطا کوي وې د مرغې د بچو غوښنه د خپل ور په ولې ورحي وته نو حسن بصری فرمایي چې زما پسې پولیس راولېګل زه وخت ما د الفاظ ویلې لا اله الا الله الحليم الكريم نشته حقدار د بندګي شواد الله نه ډېر صبرناک ډېر عزتمن دی سبحان الله پاکی د الله لا وتبارك الله في ذو ولد الله رب العرش العظيم خاوند عرش عزتمن والحمد لله رب العالمين تو صفاتونه د کمال الله لږه د مخلوق تربیته کړي دي نو حجاج ویلې و ما تاسو پولیس لګلو عزت او وجن خو قسم په الله نن په دې ټول انسانانو کې ته مال ډېر محترمي څه مطلب چې کله خو دشمن سره مخامخ کیږي او استاد قتل بشر غلي ترش الفاظ ویا لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين حق دشمن چې استاد قتل لپاره راغلی دی هغه استاد شي اکرام وکي لګته چې دا یو محبوبه د محبوب معاملې سره وکي درته دا خبره به کې جزاء تزمانه اوس بچي